آباد په 7 کې هغه د یو مولوی صاحب دی، هغه په مسجد کې راغلی دی، یو حاجي صاحب د هغه ویډیو راغلی دی، هغه حاجي صاحب چې کومه وینا کوي او هغه حاجي صاحب چې څومره زورونه کوي لګیا دی او څومره په غصه کې لګیای، سړی حیران شي چې دا د خپل امام پسې لګیا دی، دا د پسې منځونه د کړي دي، دا د دې امام دی. زمونږ د علماو د امامانو د عزت مونږ کوم ځای ته ورسو؟ داسې زلالت خو زه وایم چې داسې زلالت به د هغه لاندې طبقې والا انسان هم نی لکه دا مونږ چې څومره د خپل امام ذلیله کوو، دا څومره زلالت چې مونږ دی له ورکو، هغه داسې لګیا دی ته به وایږي نه. یاد ساته زمونږ استاد محترم به خبره کوله او ډېره عجیبه د هغې تجربه څو پیرې شوې ده او هغه صحیح ثابته شوې ده. هغې به فرمایل چې کم سړی، یاد ساته، کم سړی په کور کې کمزوري د خپلې کور والا د غږ نشي کولی او د کور کې چاته غږ نشي کولی، دا سړی چې راشي دی به په مسجد کې په امام باندې بدماشي کوي. یاد ساته ګورئ. او مسله څه وه؟ مسله دا وه چې مولوي صاحب ورته وایي چې یاره حبس دی، دوب دی، او اسم په هره مساجدو کې سولرې لګېدلي دي، دا ایسیګان چې لګېدلي دا څه دپاره دي؟ دا خو د انسان د پیدې دپاره دی، دا د الله یو نعمت دی که نه؟ نو د هغه نعمت نه د پیدې اوچتولو دپاره مولوي صاحب ورته وایي چې یاره دا ایسي ولګوئ، خو مونځ باندې به ټوټل 15-20 منټ ډیمه ګنټه به ولګي، بیا چې سړی ځي بندي کي، بس هغې باندې ورسره هغه حاجي صاحب ګرم شوی دی او دومره وینا او تر اوسه پورې خو مونږ چې څومره معلومات کړی دي لکه د هغه وینا چې کومه راغلې ده په هغه ویډیو کې، نو دا نامناسبه ده. که دغه ځای کې فرض که دا مولوي صاحب په غلطه باندې هم دی، دغه واقعي پوره معلومات مونږ ته شته هم نه، خو که چېرې دا مولوي صاحب په غلطه باندې هم دی نو د هغې دا طریقه خو نه ده چې ته پې دومره په غصه کې او په بدماشۍ کې راځې که نه او دومره بدماشي پکې، نو دا خو د هغې لکه دا د مولوي صاحب ته د هغه عزت کې دا تل هغه عزت ورکې. او بیا دغه کم خلک چې هلته په مسجد کې موجود دي، بیا چې دا چا ویډیوګانې کړي، ټولې دنیا هغه ولیدل، نو ټولې دنیا ولیدل، نو ټولې دنیا ته زمونږ هغه چهره مخامخ شوه چې پښتانه هغه خپل امام سره څه کوي. او دا وګوره دا د حیات آباد د 7 کیسه د مسله ده ښه، بله ورځ پکې دا مسله مخې ته راغلی. تاسو که هغه وکتل هغه ویډیو تاسو وګورئ چې هغه څومره په غوسه کې لګیا دی او کومه وینا کوي او هغه مولوي صاحب پسې زورونه چې کوي. هلکه تا مخکې کړی، تا خپل مشر جوړ کړی، تا امام جوړ کړی دی، دا ته په خپل ګریوان کې هم سوچ نه کوې، د به ستا د بچو نکاح تړلي، د به ستا بچو ته سبقونه خولي، هېڅ یې نه دي کړي، تا ته یو 15 وخته مخکې په دې مسله باندې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مسله ده، په هغې باندې تا ته مخکې ولاړ منځونه راته پړاوي، د به تا له منځونه نه درکړی، د به تا ته منځونه نه پړاو کړی. دا اوس څه مسله شوه لکه ایسي ولګوه ایسي مه لګوه، په هغې باندې ته دونه اوچت شوې او راخلاص شوې. ما خو تاسو ته خبره وکړه چې زموږ استاد محترم به کومه خبره کوله دا د ټوله دقه مسلې. کم سړی چې دا غصه او خپل بړاس غصه خو دا په انسان کې شته او دا په کور کې نشي ویستی، نو د هغې بیا کوم ریاکشن چې هغه مسجد ته په امام باندې راوځي، هغه ټوله نزله چې کومه ده هغه په امام غریب باندې راوباسي. نو ټیک ده، مونږ دا نه وایو یوازې چې امامان چې کوم دي هغه مکمل په هغې کې ټیک ده، بعضې امامانو کې هم کمی کوتاهۍ شته دی، او که چېرې دا مسله صرف د دې ایسي نو دا خو ډېره زیاته لکه د شرم خبره ده او د دغې علاقې والا دپاره هم د شرم خبره ده چې دا دومره مسله دغه ځای ته څنګه ورسېده، د دونه په امام پسې دونه په وړه خبره باندې دا دونه بد رد او دونه وینا څنګه وکړه. نو هغه خلکو له بل چې ویډیو لاړه نو بیا خو په کار چې هغې باقاعده د هغې یو بله ویډیو جوړه کړې او خلکو ته یې مخې ته کړی وي چې یاره دا مسله داسې او د هغې وضاحت باقاعده راغلی وي، نو خلک ولا بر هر قسمه چې چا د څنګه ملاویږي، څوک امام بدناموي، څوک هغه حاجي صاحب بدناموي، خو هغه وینا چې کومه ده نو په هغې کې خو زما د اندازې مطابق امام صاحب بدنامول نه دي پکار، د دې امام خو دی که نه، او که دا مسله دغه شاني نو تاسو ووایئ دی که امام ته څه ګناه ده چې هغه غریب ووایي چې ایسي ولګوي، په مسجد کې لګېدلی دی ایسي، نو دا بیا په جمي کې استعمالوي چې ته په حبس کې په شکال کې وړ کې او په ګرمۍ کې استعمال نه کړي، بیا په جمي کې استعمالوي، کله به استعمالوي، او دا څیزونه خو چې استعمالېږي نه نو دا خرابېږي.